اویس ماشوم ولې او چا قتل کو؟ د هغه کورنۍ چې ډېره غمجنه وه په خپله نوي انټرویو کې داسې دردونکې خبرې کړي چې ټول خلک یې ډېر زیات خفه کړي دي چې اویس داسې څه کړي وو چې په بېدردۍ سره ووژل شو. دوستانو په سوشل میډیا موږ هره ورځ داسې خبرونه ګورو چې د خوشحالۍ پکې هیڅ هم نه وي. د چارسدي اوسیدونکی اویس چې 2 یا 3 ورځې وړاندې په بېدردۍ سره وژل شوی دی ویل کېږي چې ماښام ورته چا اواز کړی او دا چې ورسره د کوره ووتو نو کور کې نو ویلي چې چا سره تللی دی. د هغې نه پس د ده نمبر هم چا نه اوچتولو او بیا ورسره د ظلم انتها شوې وه چې سهار یې لاش په پټو کې موندل شوی و. د کلي خلک وایي چې د دوی هیچ چا سره ذاتي دښمني نه وه. د کلي ټولو خلکو د دوی صفت کولو چې ډېر ښه خلک دي او هیچ چا سره یې بد نه دي کړي. د اویس پلار په خپلو دردونکو خبرو کې ویلي دي چې زما زوی په میرټ باندې تر اسلامي کالجه رسېدلی و، یعنې په فری فنډ کې ورته حکومت د تعلیم کولو لاره برابره کړې وه او هغه یو ډېر قابل هلک و. نو کیدای شي همدغه وجه وه چې زموږ نه خلک سوځېدل ځکه یې راسره داسې کار وکړو، که نه نو زموږ هیڅ بد موږ ته نه ښکاري چې موږ چا سره څه بد کړي وي. د کلي ټولو خلکو د دوی صفت کولو چې ډېر ښه خلک دي او هیڅ چا سره بد نه دي کړي او دا کار دوی سره د ظلم انتها ده. ویل کېږي چې اویس باندې پلار په انتهایی غریبۍ کې تعلیم کولو، وس یې هم نه و چې تعلیم پرې وکړي، خو خپل یو دوست چې وکیل دی هغه په خپلو خبرو کې وویل چې ما به ورسره مرسته کوله او ورته به مې ویل چې په بچو دې ښه تعلیمونه وکړه. د اویس پلار د موټر سایکلو مستري او په شکور بازار کې مصریتوب کولو او خپل ژوند یې تېرولو، هیڅ چا سره یې بد نه و کړي. ټولو خلکو او کلیوالو او د اسلامي کالج طالب علمانو د اویس په ښه سړیتوب باندې شهادت کړی دی، خو معلومه نه ده چې دا به کوم بدبخته وي چې دومره ښایسته او بېبدو ځوان یې ووژلو. د چارسدي پولیس او حکومت له پکار دی چې مجرمان زر تر زره ونیسي او خپل انجام ته یې ورسوي چې نور خلک ترې هم عبرت واخلي. قدرمنو د پښتو پوسټ دا ویډیو د اویس باره کې همدومره وه. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه.